دا یو کلام دی جی چې ارشاد کلام مطلب ده چې په دې خبره مې مازغه خراب شي، په دې خبره مې مازغه خراب شي او چې ستا په سترګو کې رانجه خراب شي. ډېر مننه جی. په دې خبره مې مازغه خراب شي او چې ستا په سترګو کې رانجه خراب شي او د یار لیدو سره مې زړه باغ باغ شي، د یار لیدو سره مې زړه باغ باغ شي او رقیب لیدو سره مې زړه خراب شي. ډېره مننه جی. د یار لیدو سره مې زړه باغ باغ شي او رقیب لیدو سره مې زړه خراب شي. او شعر دی جی چې ستاسو هوګړې او بیزو هم بچ شي، ستاسو هوګړې او بیزو هم بچ شي او جنگ کې زمونږ پښتانه خراب شي. ډېره مننه، ډېره مننه، ډېره مننه. ستاسو هوګړې او بیزې هم بچ شي، جنگ کې زمونږ پښتانه خراب شي. او چې د خانانو چرته غرش پرش جوړ شي، چې د خانانو چرته خرش پرش جوړ شي او پکې اکثر ړانده کاڼه خراب شي، چې د خانانو چرته غرش پرش جوړ شي او پکې اکثر ړانده کاڼه خراب شي. او چې پسې جاړي نو بیا نور عمران شي، چې پسې جاړي نو بیا نور عمران شي او چې کله کله یې باڼه خراب شي. ډېره مننه جی. چې پسې جاړي نو بیا نور هم وران شي او چې کله کله یې باڼه خراب شي. او د مقطع شعر دی جی چې اکثر ساده سره همداسې کیږي، اکثر ساده سره همداسې کیږي او لکه چې پی درته پاخه خراب شي. ډېره زیاته مننه جی، ډېره زیاته مننه.